الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لتفسير بآخرين درس کی منگا بسورة النساء کی لگیو او بسورة النساء کی منگا یوصل سوار لسم نمبر آیت ترسیدی دیو. بدی آخرینی آیتونو کی خبر دا طعمه ابن بیرق روانه و چې هغه غزغره پټه کړې وه او بیا غلا په یهودي باندې راواړوله او نږدې و چې رسول صلی الله علیه وسلم د یهودي نه لاس پرې کړی وی، خو رسول صلی الله علیه وسلم ته الله سبحانه وتعالی د حقیقت بیان کو او الله دغه فیصلې نه بچ کو. نو بیا خپل پیغمبر د دې نه منع کو چې ته د خیانتګرو خلکو طرف نه به خبرې نه کې او که تاسو دغوی طرف نه خبرې وکړئ نو په دنیا کې به وکړئ، په آخرت کې به څوک د دوی طرفداري کوي. بیا الله سبحانه وتعالی د توبې طرف ته ترغیب پکې مو ورکو او دا خبره م الله بیان کړه، وایي چې پیغمبره که چېرته د الله رحم او فضل په تا باندې نه نو دوی کې یوې ډلې دا کلکه اراده کړې وه چې تا په دې فیصله کې غلط کړي، خو د الله رحم په تا باندې چې ته یې وساتلې. دغه شان الله سبحانه وتعالی وایي چې په ډېرو جرګو کې خیر نشته او هغه جرګو کې خیر دی چې هغه په صدقې باندې حکم کوي، نیک کار خلکو ته ښیي، اصلاح کوي د خلکو په منځ کې، او یا داسې جرګې چې هغه مباحې دنیوي امور سره تعلق ساتي نو دا هم جایز دي، خو هغه جرګې چې په هغې کې د ګناه کار کېږي یا وختونه خرابوي الله وایي په دې کې خیر نشته. یو سل پنځلسم نمبر آیت کې الله سبحانه وتعالی وایي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى او چاچی خلاف کو د پیغمبرنا ورستو د دین چې ښکاره شوه غته لار د هدایت ويتبع غير سبيل المؤمنين او روان شو بغیر د لارې د مؤمنانو پسې نوله ما تولى نوابړو د هغه طرف ته چې دی ورته واوړېدو ونصله جهنم او داخل بکو دے جهنم تا وساءت مصيرا او بد زید ورتلو دا جهنم. دیزی که اللہ سبحانه وتعالی وعید بیان کړی سخت دا خلکو د پاره چې کم د پیغمبر لار پریدي ورستو دینه چې د پیغمبر لار ورته واضح شي او په نورو لارو روان شي. په دې کې ګوره که تاسو سوچ وکړئ نو الله وایي چې ویتبع غیر سبیل المؤمنین روان شي په هغه لار پسې چې هغه د مؤمنانو نه وي. نو دې کې دوه فایدې. اولنۍ فایده علما د دې ځای نه دا مسله راوباسي چې اجماع چې کله امت په یو خبر باندې اجماع وکړي نو د هغې خلاف کول نه دي روا. اجماع یعنی جمع شي او اجماع دې ته وایي دا مسله په اصول الفقه د فقه په اصولو کې راځي او علما او طلاب علم په دې باندې ښه پوهېږي. تفصیلي مسله ده خو هسې مونږ اشاره ورته کوو. اجماع دې ته وایي چې په یو وخت کې علما د امت ټول لا جمع شي په یو مسله باندې چې هغه د دین سره تعلق ساتي د رسول صلی الله علیه وسلم د مرګ نه بعد. نو چې کله امت کې علما په یو خبره باندې متفق شي چې دا مسله داسې ده او دغه مستند یا قرآن او حدیثي چې دلیل یې په هغې پسې هغوی روان دي د هغې په رڼا کې هغوی دا فتوا ورکړي او ټول په اجماع وکړي نو بیا یو مسلمان لم نه جایز چې د اجماع خلاف ورزي وکړي او که خلاف ورزي وکړه نو دی په هغه لار روان شو چې هغه د مسلمانانو لار نه ده. دې ځکه الله وایي چې د مسلمانانو د مؤمنانو د لارې نه علاوه بله لار نه لټوئ ځکه چې دا کېدی نه شي چې ټول امت دې په یو خبره اتفاق وکړي او دا ټول امت دې ګمراهوي. داسې خو کېدی نه شي که نه. ځکه روایت کې دا راځي چې الله زما امت په ګمراهۍ نه راجمع کوي. یو مسله دې غلط یو ټول دې په اتفاق وکړي. دې ځکه یو خبرې ته به اشاره وکړو د فایدې لپاره. مشهوره خبره هغه
دا د چې اصول دوی دي قرآن او حدیث اطیعوا الله واطیعوا الرسول. دا بس خلک مونږ باندې اعتراض کوي چې تاسو بیا قیاس نه منئ اجماع نه منئ دین تاسو منکر یې ځکه تاسو وایي چې اصول دوی دي قرآن او حدیث. نو موږ دا خبره کوو چې موږ د قیاس او د اجماع نه منکر نه یو خو د قیاس او اجماع ته د کوم ځای نه ثابتې وایي د قرآن او حدیث نه ثابتو. نو چې د قرآن او حدیث نه ثابتې خبره بیا څه ته راله بیا قرآن او حدیث ته راله. نو مختصر دا شو چې اصول دوی دي قرآن او حدیث. اوس د دې آیت نه اجماع ثابتېږي. د اجماع خو موږ منکر نه یو چې کله حقیقي اجماع یو خو پالتو دعوی چې اجماع ده او اسې ګماني خبرې یو صحیح خبرې چې اجماع به شوي ناغه تر کوم ځای نه ثابتې وي د دې آیت نه ثابتو. نو د آیت په کوم ځای کې دی قرآن کې بیا خبره قرآن ته راواپس شو. ځکه موږ دا خبره کوو چې اصول هغه دوی دي قرآن او حدیث. بیا دې سره چې اجماع او قیاس سره ولګي چې دلایل شرعیه دي قرآن حدیث قیاس اجماع. نو دا قیاس او اجماع ته کوم ځای نه ثابتې خو د قرآن او حدیث نه به ثابتې کړه چې دا دلیل دی چې قرآن او حدیث نه ثابتول نه بیا خو هغه دلیل نه جوړي. نو دا بس خلک زموږ په باره کې دا غلط ذهن سازي کوي د عوام وجودو اجماع نه مني او د قیاس نه مني. اجماع او قیاس ثابت دي قرآن او حدیث نه چې کله بس خپل ذکر راشي نه به منو اسی وهمیات وبس نه زومنګا. دویمه فائدہ به دي چې دا بعض مفسرین د دین دا فائدہ مرو بس دا قاعده معلومه چې په دین باندې بدی سي عمل کې لکه څنګه چې صحابه کرامو او د دین مشرانو کړه دغه د مؤمنانو لار ده. نو قرآن او حدیث خو موږ منو خو د قرآن او حدیث ته چا په پوهې سره منو د دین د مشرانو. صحابه کرام په دې حدیث څنګه پوه شوي دي موږ بیا هغه شان پوهیو. صحابه کرامو په دې آیت عمل څنګه کړی دی هغه شان عمل وکړو. د دین مشرانو دې آیت نه څه فایده راوسته هغه دې راوباسو. لکه اوس مثال کې زموږ په پاکستان کې یو جماعت ته چې هغه ته جماعت المسلمین وایي او هغه وایي چې زموږ علاوه چې څوک دغه کافر دي زموږ سره نوم ولیکه ستا نوم به صحیح. دلیل څه هغه وایي حدیث کې راځي چې تلزم جماعت المسلمین د مسلمانانو د جماعت سره به ته ملګرتیا کوې. رسول صلی الله علیه وسلم د صحابي ته نصیحت کړی. اوس د دې حدیث نه دوی په خپله د سوچ راوویستو او دی پکې ووایي دې نه مطلب دغه زموږ د جماعت دی که نه دا مسلمین دي. نو موږ وایو چې صحیح د حدیث دی بیان کو خو په پوهه د دین د مشرانو دی بیان نه کو. صحابه کرامو که دا معنا اخیستی بیا به هغه هم ځان له یو جماعت جدا جوړ کړی. خو جماعت المسلمین حدیث کې مراد څوک دي ټول مسلمانان چې کوم دي چې مسلمانانو نه اختلاف بنه کې د هغوی ملګرتیا وکړي. او داسې نور ډېر مثالونه دي. نو قرآن او حدیث به مني خو بخپله پوهه نه بخپل فهم نه چې ځان سره د حدیثو کتاب یې ښودلی او قرآن دې یې ښودلی او چې څه دي په زړه کې راځي دماغ کې راځي هغه وی. نه ته به ګوري چې د حدیث خوشتي خو صحابه کرامو په دې حدیث باندې څنګه عمل کړی و هغوی په دې څنګه پوه شوي دي. بس موږ به هم د هغې نه مخکې نه ځو لږ جا د دین مشران دي نه دا فایده هم د دې ځای نه راوځي. الله وایي چې څوک د پیغمبر خلاف ورزي وکړي او روان شي په داسې لار پسې چې هغه د مؤمنانو لار نه وي نولهې ما تولى نو موږ به هم هغه طرف ته واړو کوم طرف ته چې واوړېدو. مطلب د دې دا دی الله وایي موږ هم په دې ګمراهۍ کې پرېږدو. او دا د ټولو نه غټ عذاب دی. د ټولو نه غټ عذاب دا دی چې الله تعالی هدایت نه درکوي او په ګمراهۍ کې دې پرېږدي والعیاذ بالله. او په آخرت کې بیا جهنم. إن الله لا يغفر أن يشرك به یقینا الله نبخي دا چې شرک وکړي شي دا غسره ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء او بخي نور غناونه چې کم دي دا غینا چلر چې وغواړي. یا دین له چې کم غناونه دي او د شرک مبارک خبره مونږه هم دې آیت په دې صورت کې تیر شوی دی مخکې الته مونږ خبره کړو ومن يشرك بالله او سوک چې شرک کوي د الله سره فقد ضل ضلالا بعيدا نو یقینا دې گمراه شو په گمراهۍ لري سره. رد شرک کو الله دغه شرک اصغر دی که شرک اکبر دی هغه ټول به دې کې رد شي. د دې نه بعد الله سبحانه تعالی د مشرکینو بارے خبر کئی يدعون من دونه إلا إناثا
نرابلی دوی سوا د الله نه مگر زنانا. مشرکان څوک رابلی؟ زنانه رابلی. هیڅ مطلب دی روزنګ بلی ملکونو کې چې کم دي څنګه مثال د زنانو دی کې دي شي دا خبره به کېدن نه څنګه چې زنانه سني شي کولای دي چې دوی د معبودان هم کمزوري سني شي کولای او دین واضحه ملائکه ته هغه ملائکه دلالونه له بندگی کول دا خو د خلکو مبارک شو خو دلته خبر عامه ده د بوتان او د قبرونه دي چې خسته کړي لکه زنانه ته چې کپړې اچي او سنگاري کې تاسو درګونه نه دي څنګه خسته کړي او څنګه قیمتي رخم او غمی او سسه بل پاسه لګولي. دریم خبره به کې بلا چې مشرکانو به د دې بوتانو نمونه هغه د زنانو په نمونه یې خودو نو ځکه الله سبحانه تعالی دا خبره وکړه او د دې لپاره ذکر کړی چې یعنی د دوی د دې طریقې الله بدی بیان چې داسې طریقه شو اغلو الله پر خو دې د زنانو بندگی کوي. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا او نرا بلی دوی مگر شیطان سرکشا. الله دوی شیطان را بلی نو دوی خود شیطان بندگی نه کوي. یو سړی قبر لذي د پلانی بابا او علانی بابا قبر لذي نو د شیطان ته چیغي وي د عمل وته شیطان خول دی نو د په حقیقت کې بندگی د شیطان ده د شیطان راضي کې کنه شیطان خوشاله نو د په حقیقت کې بندگی د چا شو د شیطان شو. لعنه الله لعنت کړی دی الله په باندې په شیطان باندې. وقال ويلدي لا تتخذن من عبادك نصيبا مفروضا خامخا وبني سمز استاد بندگانو ناسیس مقرر کړی شوی. شیطان دا خبره کړی و الله سبحانه وتعالى په کوم کې چې هغه آدم علیه السلام ته سجده ونه لګول نو دا خبره وکړي چې یا الله ستا په عزت مې دي قسمی چې زه ستا د بندگان نه پرې د معنی غلارې ته مخې ته شاته خې طرف ته ګس طرف ته په هر ځای کې بوته کېنم او د دنیا بل لازم زه صحیح صد خپل ځان د پر مقررو. الله ولي پرې خو جواب داري چې د امتحان دی نور کله غوښتنه په وخی هم دې تبا کول شو ختمول شو او دا امتحان دی. ان شاء الله دې مسلې مبارکه ته مو خبره کوم بلی مخ کې ایتونه کې راځي د موبایل چې کړنګي په جمعهتونو کې دې خبره په دې ایتونه کې مخ کې راځي. نو لا تتخذن من عبادك نصيبا مفروضا شیطان وایي چې زبته الخامخه سي سره په ځان د پر مقررو مخ کې ایتونه کې براشي ان شاء الله پر روان درسونه کې چې الله ته ویل چې څه کولای شي وکا زما په نیکانو بندگانو ایستا وس نه رسی اکم چې ته گمراه کې هغه بندگان بس بندگان نه ځکه به ته گمراه کې ور چې کم نیکان خلق دی بغو بنستا وس نه رسی دغه حفاظت بزکم الله به دې سوی. ولا اضلنهم او خامخا گمراه کوم بدوی ولا امنينهم او خامخا امیدونه باور کوم دویتا امیدونه باور کوم ارزوګانی به ته بزلونو کې چوما څنګه توبه بس وسخله ځواني ده د امید ستاب شیطان ستاب ازل کې څوک چي د شیطان اچي ګیره پرې لواد دې نه کړه صبر ګډیر وخت بیا به توبه بس دومره د ځان دغه مجوړو ځان دې سم ولاج وکړي لګا زادیم خي ست سبب مړکیږي هونه جون لته ډیر شی پروت ته مزید واخله بیا به توبه بس په اخر کې چې کله دې ټوخي سره ودس ماته دو یبه بر جمعه په اول سب کې کېنی وسګي اوس وته ځواني وسو کو ګناونه د شیطان غو امیدونه چې دې ته ورواچي. الله غفور رحیم دی او به بخیدا ګناه دا خبره وته ورواچي عزت
کو ګناونه الله خو سي مهربانه بادشاہ دی بیا به توبه وسوي بخي نو دا شیطان ویلو چې زبر د رزګانی دوی ته چوما ولا امرنهم او خامخ حكم بكم دويتا فليبتكن آذان الأنعام نبريكي بدوي وغنا دسارو دا مکی مشرکین او عربو کې جاهلیت په وخت کې دام یو عادت چې د اوخي پینځم بچي به نرو شو نو دا غوګونو کې به لایس نخي وکړي دا به پرې کړي او دا د باباګانو منجورانو د بوتانو د پاره به پرې خو نو لازم بزدوی ته چې دا کارو کې ولا امرنهم فليغيرن خلق الله او امر بكم دویتا نو بدلی به پیدائش د الله سبحان الله پیدائش د الله مطلب یې په کوم شکل کې چې انسان پیدا شوی دی شیطان وایي زه به دوی ته امر کوم نو دوی به دغه شکل بدلی په دې کې د فطرت عمره لکه په کوم فطرت چې انسان پیدا لري زه به د فطرت بدلوم انسان په توحید پیدا لري فطرت کې توحید بروته شیطان وایي زه به فطرت بدلوم شکل الله سړي له څنګه شکل ورکړي ګیره پښتي فليغيرن خلق الله د الله په پیدایش کې بدلون داري چې ګیره وخري یا ګیره وړکی زنانه دي هغه له الله سبحانه وتعالى خاص شکل ورکړي خاص چال چلند دی دغوی نو شیطان وایي چې زه به کوشش کوم چې دا زنانه خپل ځان د سړو په شان کې سبحان الله د ډېر غټ حد پورې شیطان په دې کې کامیاب دی چې په موږ باندې الله مخلوق بدل کړي الله مخلوق کم پیدایش الله او کم شکل چې الله موږ لره کړی دا ډېر خلکو بدل کړي د شیطانی منلې دا واضحه خبره ده د دین بل غټ واضحه خبره سي دي چې شیطان وي زبودوي ته وایم دا کارونه به شیطان کوي بس خلک خالونه لګي بس خلک د روزي نه راي کوي ټول ناروا کارونه دغه شان سپین ویختوله تور رنگ ور کول لکه یو خبره مخې تراله د تور رنگونه لګول د حرام دي رسول صلی الله علیه وسلم وی بده خلکو باندې با جنت تطلق پرې د جنت خوشبو به پینه لګي نو ویخته چې سپین شي رسول صلی الله علیه وسلم یې زیړ کوي یې سره کوي حمروا او صفروا یې زیړ کوي یې سره کوي او رسول صلی الله علیه وسلم وی چې تور رنگ تلري ساتي نو سړی کې سپین شي یا سر ویخته سپین شي دیوله سور رنگ ورکی زیړ ورکی نو بیا هم دی کتون کې ته پته لګي چې د دې ویختو خپل رنگ دانه لري سپینه شوی ده خو چې تور ولور کې بدی کې دوکه ده په تور رنگ کې سره دوکه ده کتم رنگ انسان استعمالوي چې کتم بوټه رنگ غدي سي چې د تور ته نږدې خو تور نه یې د لری نو ته سړی ګوري تور ښکاري چې نږدې ورشي هغه دې څنګه تیز خړی چې رنگ کړه ډیر خړ شي نه دی بدلري نه تور ښکاري بعضو نه د تور نکریزه ده وای لکه مطلب د خلکو بعضو داري چې تور رنگ حرام دی ټوپ یا څه شي نور که نکریزه توري وایس خبره نه ده نو د سریه ساتي چې تور رنگ حرام دی کله نکریزه ده کله کریم دی کله ټوپ دی او کله سپری دی مقصد په دې رنگ کې دی مقصد دې کې نه چې تاسو شي لګي په کم شي تورې دغه سره کار نشته کار زمونږ دې سره دی چې دا رنگ چې ته تور ور کړې دا ناروا دی او سبحان الله دا تور رنگ ډیر بد مخ کوي کته سو خیال کړي کوم سره چې ویخته توري یا دا ګیره توري ډیر بد کوي ځکه چې دا کم رنگ چې تور الله ور کړی د دې خپل یو خونی خپل دې کې خایسي او یو هغه رنگ چې هغه مصنوعي رنگي نه دا ناروا کارونه دي او په دې باندې څوک ځوانيږي نه بلکې خصه پاخ کارګي سړی بوډا دی د دې وخت تور شوی سپین شوی د دې کارونه نه لري ساتي او کوم خایس اصل دغه تقوا خایس دی چې په سړی کې تقوا وي نو کله وخت سپینو مې سم خپل به ښکاری زیړی وخت خړی سری خپل ښکاری کډې تور کې هو
په یو حال کې انسان ویښته تورولی شي. کوم حال چې دویم واده کوي چې کله جهاد لځي. جهاد کې د کافرانو د یرولو لپاره که ویښته د سر سپینی یا د ګیرې سپینی نه هغه تورولی شي. د استثناء شته. د دې نه علاوه تور رنګ لګول د ناروا دي. دغه شان د زنانه چې نن سبا د رنګونه لګوي په تورو ویښتو باندې دا هم نه دي پکار. او ځان د هغه ډمانو سره ځان یو شان کوي چې کوم په ټیویانو کې راځي د ډمتوبونه کوي، نو ناشنا ناشنا رنګونه راویستي دي ویښتو دپاره. د دې نه ځان ساتل پکار دي. او شیطان دغه کوشش دی تاسو دې کې واورېده چې الله ته ویلي دي خامخا به زه په دوی باندې دغه پیدایش بدلوم کوم پیدایش چې ته دوی له ورکې. نو موږ له پکار چې د شیطان مقابله وکړو چې تا خو زموږ رب ته دا ویلي دي خو موږ هم ستا زوري نو ته به موږ نشي بدلولی. موږ به هغه شان یو څنګه چې الله زموږ نه غواړي. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله او غسوک چې ونیسي شیطان دوست سوا د الله نه فقد خسر خسرانا مبینا نو یقینا د تاوانو کو تاوان ښکارا یعدوهم ویمنیهم وعده کوي شیطان د دوی سره امیدونه چې دوی ته وما يعدهم الشيطان الا غرورا او لوزن کوي د دوی سره شیطان مگر دوکي والا اس حقیقت نشته شیطان درې خبرو ټول دوکه ده. اولئک مأواهم جهنم دا کسان زید دوی جهنم دے ولا یجدون عنها محیصا او نبموی دا غین زید تیختی والذین آمنوا وعملوا الصالحات او کسان چی ایمان روڑی و عملونه کړي دي نیک سندخلهم جنات زرد چی ننباسو بدوی جنتونو تا تجری من تحتی الانهار چی بیگی بلاند داغین ولی خالدین فیها ابدا ہمیشہ بی باغی کی ہمیشہ وعد اللہ حقا لوزد اللہ رشتنے دے ومن اصدق من اللہ قیلا او سوک دے دے رشتنے داللہ نبوینا کی. تدین بعد چی رکم آیت تے دی شان نزول بعض مفسرین دا ذکر کئی چی نصارا عیسایان او مسلمانان په یو مجلس کې ناسو نو دوی په خپل منځ کې مقابله و مسلمانانو یې منګ دي شي هغه منګ دي شي دا خبرې دی بل سره کولې. الله د آیت نازل کو ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب ندے دا دین پارزوگانو ستاسو نا پارزوگانو دا اہل کتابو. اللہ وی دا خبری گوری دا امیدونو نہیں دا سوئی منگا دیسی واقع دیسی بلکہ عمل پکار دے چا اہل کتابو منگ غوری بس او غوری شو نا کتاسو پزن بانی اللہ وی ہر سمر خنم کے دی پا دیس رسو خکیگی نا بلکہ دا خکیدو دا بدکیدو تعلق غد عمل سر دے چې چا عمل خو هغه خده چې څوک د ګناہونو نه بچو د شرک د بدعات د خرافات نه بچو دا خسړې څوک د الله په نافرمانیو کې خطر کدي ځان ته هر سو یو د هر چا زوی وي خدای به خو خلقو کې نه دي. من يعمل سوءا يجز به چا چې بد عمل کو نو بدل به ورکړي شي داږي هدایت چې سره ووري سره سخيري چې د هر بد عمل بدل به الله ورکړي. خدای الله رحم دې چې الله توبې دروازم کولو کړي توبه شتي
دغه شان الله باز ګناونه خپل بخي دغه شان روایت کې راځي ابو بکر صدیق رضی الله عنه پوښتنه کوي د رسول سمنه چې یا رسول الله دا آیت چې ما اوریدونه د دینه بعد خو څوک دي نخ کاری ماته چې هغه ته به کامیابی ملوش او نجات ورته ملوش ځکه چې د هر بدی سزا به ملوي رسول سمته ابو بکر الله دې ته بخانو کې وي ته بیماری کې کنه او یا رسول الله وي ته غم رسی کنه او یا رسول الله وي ته باندې پریشانی راځي کنه ویاو نو رسول سمته دام د ګناونو بدل دي د الله دغه ګناه ختمي د الله مهرباني چې یو خو د توبې دروازه کولاو کړی بل د دې مصیبتونو سره ګناونه کمي درېما د عبادت سره ګناونه ختمي عبادت سره او باز ګناونه دي چې الله د خپل طرف نه وبخ ور کله د هر بدی باندې منګ رانی وي والله لازم چې په نمونو تبعی به زمونږ دې ګناونه ته ګورم دې احوالو ته چې بیا الله په هر بدی منګ رانی سي الله دې زموږ د ګناونه وبخي من يعمل سوءا يجز به چاچ بد عمل کو نو بدل ورته ورکړي شي داغي ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا او ابن ممید زند پر سوا دلنا بچکون کی او مددگار ومن يعمل من الصالحات او چاچ عمل کو دنیکو کاروننا من ذکر او انثى نارینی او کزنانی وهو مؤمن وغا مؤمنی دا شرط ځکه چې عمل دا وخت پورې قبلږي چې سړی موحد نه مؤمن نه مراد ته موحد دی عقیده برابر نه دا مسله مخ کې بیان کړي او په عامو درسونو کې موږ د دې مسلې خو وضاحت کړی چې الله سبحانه وتعالى د مشرک عمل لا نه قبلې نو چې نیک عمل وکړو که سړی دی که ښځه ده او موحد دی فاولئک يدخلون الجنه نو دغه کسان داخلي با جنت ولا يظلمون نقيرا او ظلم بنکیږي په دوی باندې پاندازه د داغ د ډکی د کجوري دومره ظلم من په دوی باندې نه کی د دینه بعد الله سبحانه وتعالى دا خبره به بیانې چې الله سبحانه وتعالى د دین د اسلام چې د ټولو دینونو باندې فضیلت لري يهود نصارى او يهود به زمون دین غره نصراني به زمون دین غره الله سبحانه وتعالى دا خبر اوس بیانې چې کم دین دی چې غره دی ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله او سوق ته ډیر خسته په اعتبار د دین سره دا چانه چې تابع کړي مخبل د الله د پاره د الله خبره منلی دي ته یعنی مخ تابع کړي د الله تابعداري کوي دیم کار به کیسه ده او هو محسن او غدانی کی کوم کني عمل په خسته طریقې سره کوي حکم د الله منی عمل په خسته طریقې سره کوي واتبع ملت ابراهيم حنيفا او روان شوی په دین د ابراهيم عليه السلام پسې چې مضبوطو په حق باندې توحید پکې موحد لکه څنګه چې ابراهيم عليه السلام د سیم دی الله وی د دې سړي د دین غوړه دین شتي چې الله ته مختابه کړي دغه احکام ته غاړه خودي په طریقه د پیغمبرانو عمل کوي توحید پکې دنه پروتي دین دا دین دې په دې کار نه کیږي چې يهودي او نصراني واتخذ الله ابراهيم خليلا او ني ولد الله ابراهيم عليه السلام لردوست د ابراهيم عليه السلام فضیلت او سوچت فضیلت الله سبحانه وتعالى یې غزما دوست او دا بم سوکو دبم سه ایمانو چې عرش ولا رب او دمر لوی رب دا وی چې واتخذ الله ابراهيم خليلا ابراهيم عليه السلام وی زما دوست دا بدی چې الله په امتحانونه راوستي او موږ سره په سوره بقره کې اولنی سپاره کې آیتونه تیر شي
وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. الله ما په یوسو خبر امتحانونه راوستي خو هغه په امتحانونو کې خپوره پوره کامیاب شو. هغه د الله سبحانه وتعالى غله او چته درجه ور کړې و. ولله ما في السماوات وما في الأرض. او خاص د الله د پاره دی هغه چې په اسمانونو کې دي او هغه چې په ځمکه کې دي. وكان الله بكل شيء محيطا. او دی الله په شی باندې راګیرونکې. ويستفتونك في النساء. او تپوس کې دویستانه ببارد زنانو کې. اوس بیا الله سبحانه وتعالى د امور انتظامیه خبره شروع کړي. صحابه کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس دي ګر زنانو مبارک چې په میراث او په دې نورو مسلو کې د دوی څخه حق دی. الله سبحانه وتعالى د آیت نازل کو چې د دوی سره به احسان کوي. او د سورۃ النساء په ابتدایي آیتونو کې طریقه د تقسیم د میراث خو دي ځکه الله وی ويستفتونك في النساء. او تپوس کوي دوی ستانه په بار د زنانو کې. قل الله يفتيكم فيهن. تورته وایا الله مضبوط حکم کوي تاسو ته په بار د دوی کې. وما يتلى عليكم في الكتاب. او هغه چې لوستل کېږي په تاسو باندې په دې کتاب کې. په دې کتاب کې کوم ذکر دي؟ سورۃ النساء د اولنی آیتونو ته الله وی دغه مسلې دي کوم چې بیان شوي تاسو ته. فی یتام النساء. فبارد یتیمو زنانو کې. اللاتی لا تؤتونهن ما كتب لهن. هغه یتیمانانی چې نور کوي تاسو هغوی ته مهر چې مقرر کړی شوی دی د هغوی دپاره. وترغبون ان تنکحون. او مینه کوي تاسو چې نکاح وکړئ د هغوی سره. دا مسله موږ سره تېره شوې وه که نه وه؟ عایشه رضی الله عنها چې دا خبره ذکر کړې وه چې یتیمه جنۍ به وه چې بدرنګه به وه نو نه به یې پخپله واده کوله نه به یې بل ته پرېښوده وي دا بل به بیا مال ویسي. او که ښایسته وه ده به ځان ته واده کړه نو بیا به وله مهر نه ورکوو حق به نه ادا کوو. الله یری دې باره کې چې دوی سره به احسان کوئ. والمستضعفين من الولدان. او ببارد کمزورو بچو کې. وان تقوموا لليتامى بالقسط. او دا حکم کوي چې ودرېږئ د پاره د یتیمانانو په انصاف سره. ومن تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. او هغه چې کوي تاسو سنې کار نو یقینا الله باغی باندې پوهه دی. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. او کچرته یو ښځه ویریږي د خپل خاوند نه د بد اخلاقۍ یا د مخړولو نه. د دې سپارې په دې اوله کې الله سبحانه وتعالی هغه زنانه ذکر کړی چې هغه بد اخلاقه دي. دغه علاج الله ذکر کړو. اوس دلته هغه خاوندان ذکر کوي چې هغه بد اخلاقي د دوی صحیح علاج دی. وإن امرأة کچرت یو ښځه خافت ویریږي من بعلها د خپل خاوند نه نشوزا او اعراضا. یریږي ته ولې بد اخلاقي د دې یره ده یا د مخړولو یره ده چې د خاوند ما پرېږدي. فلا جناح عليهما. نو ګناه نشتی په دې دواړو. ان يصلحا بينهما صلحا. چې دوی جوړه وکړي په خپل منځ کې جوړه کول. والصلح خیر. او جوړه کول ډېر غوره دي. د هغه سړي مبارک دی د آیت چې د خپلې ښځې سره مینه نه کوي. ښځه غریبه تیم تنګه شوه وسوک یریږي چې ما طلاقۍ ما پرېږدي. الله وی غوره طریقه ده چې صلح وشي. دا ښکلې طریقه ده. والصلح خیر. په صلح کې خیر دی. په یو طریقه باندې د خاوند راضي لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي سودا رضی الله عنها
د رسول سم په دې بیبيانو کې مشره خزه داوه ناغه په ځان وېری دا چې زه مشره خزه مو دي سني چې رسول سم می طلاق نه کی نو رسول سم ته یا رسول الله ز خپل نمبر عائشه ته ورکوم نو رسول سم به د ټولو بیبيانو سره یو ورځو او دغه سره به عائشه سره به دوه ورځو د دوی مورز د سودا و نو سودا په دې طریقه باندې خبره جوړه کړه دا خاون زما شره خزمه زما خو له رزي دي شنه زړه رانه تور شي زړه کرانه تور شي سباله می طلاق کی نو دا غیرینه هغه خپل نمبر عائشه ته ورکو رسول سره مغه طلاق نه کړه د رسول سره جون تیرو یا رسول الله چې تاسو سره یې مدغه می پکار نور شپته د عائشه سره کوه دغه کور ته ځه نمبر بدلته نو دې ځکه الله دا خبره کوي چې صلح غوړه ده او حضرت الانفس الشح او حاضر کړي شوی دي نفسونو ته او حاضر کړي شوی دي نفسونه کنجوسی ته په نفسونو کې دنه کنجوسی پرته ده نو دې ځکه کنجوسی سکه د بل چا د پاره خیر نه غوښته دم بخل له دا بس خلک بدی کې بخیلان دو مسلمانان دی روغ به کو د بخل کې نه لوي چې دی کې بخل نه وکړ و ان تحسنوا وتتقوا او کتاسو احسان کوي او ځان بچ کوي دیو بل سره احسان کوي ځان بچ کوي د اختلافاتونه فإن الله كان بما تعملون خبيرا يقينا الله دستاسو بعملونو خبردار ولا تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء او هچرتاسو طاقت نلري چې انصاف کوي په منځ د زنانو کې ولو حرصتم اگر کوي رس کوي تاسو الله وی کډیرم کوشش کوي او رس کوي خو د زنانو په منځ کې عدل نکي د بد جاهلان څه کوي د آیت پر ولیدا ټوټه بیر سورۃ النساء په اول کې چې کوم آیت ته الله وی کې تاسو ویری دی الله تعدلوا چې عدل نشي کوله به یو خزو کوي نو الله وی چې عدل نشي کوله یو خزو کوي او دې ځکه الله وی چې د سر عدل نشي کوله نتیجه دروته چې عدل نکیږي نو چې نکیږي نو به دویم دریم سلورم خزه د نشته ندی جاهل ته د ویل غواړي چې تبلیغ قرآن په شوی نه بل دا چې الله څنګه دې مسله مونږ ته خي اجازه تی راکړي او موږ به عدل نشو کوله الله خو زموږ په زړه باندې علم دی زموږ په بدن باندې علم دی موږ څنګه یو څنګه نه نو به اول نه ویل چې بس یو خزه کوي چې تاسو عدل نشي کوله نو ته به د آیت پوره کا خدای چې پوره کې سره فلا تميلوا كل الميل نو مکهږي په پوره کېږي دوسره دلته کم عدل چې موږ نشو کوله هغه د زړه عدل مینه عدل د زړه مینه کې دې نشي چې ته ټول سره یو شان کې دی وی خې سره بلازم مینسته هغه به زیاتین الله وی چې هیڅ خبره نه ده خود دومره چې کګيږي مې یو طرف ته بالکل فتذروها كالمعلقه بچ پری دی هغه بل پشان د زوړندې یوي ته مکهږي بل غریب به زوړند پاتیش نو نه د خاون شو نه د پلار د کور شو غریب د قشم پاتیش دې سم کوي الله وی ځکه حدیث کې درځي د ابو هريره رضی الله عنه روایت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې رچات وخزي او یو طرف ته غب کوک شو نو د قیامت پر ورځ به د الله د دې مخامخ کیږي چې د یو بدن د یو حصہ د کته پرته یو طرف ته کوي انصاف کول ودونه خډیر جایز دي خو انصاف پکې شرط دی زموږ په دې بوختانو کې دا مرز دی چې ودونه ډېر کینو چې وکي نو بس د یوې نه سم نیا به جوړ کېو دا بل غریب چې کوم دی هغه په پاتې شي که مشره ده که کشره ده اکثر خو دې کېږي چې مشره بالکل غریبه پالتو شي او دې به کوم کېږي چې هغه کشره غریبه د هغې سره بیا نه لګي او چې کوم ظلمونه کوي حیران به شئ تاسو نو دې قسمه خلکو نه ده په کار چې هغوی ډېر ودونه وکړي چې عدل نشي کولی الله نه یره په کار دغه غریبانان دي کمزوري دي انسانان دي دوی باره کې به تپوس کړي داسې څاروي خو نه چې ته کور ته راولې او تړی
او چې به دې زړه څه غواړي هغه کوه نه. د انسانان دي دوی هم زړه شته، زړه د غوښې نه جوړ دی، خفه کېږي، غوسه کېږي، ستړي کېږي، امیدونه دي، ارمانونه دي. نو ظلم به نه کوئ. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا او کتاسو اصلاحو که یوزان وساتی د ظلمنا فإن الله كان غفورا رحيما یقینا اللہ دے بخان کون کے رحم کون کے. وَإِن يَتَفَرَّقَا او کچت جدا شول دا دوانا بالکل صلح نکی جدا شو طلاق ورکو الله سوي يغني الله كل من ساعته نو بے پروا بکی الله هر یو لرا دخپلی براخینا. الله که صلح ونشوا او دوی جدا شون الله بخپل فضل او کرم سره د دوانه د یو بل نه بے پروا کی دوی له خسته تنظیم کی. نو بدی کی دا خبرم ده چې ستا خبره موږ مخکې بیان کړو چې طلاق د الله نه دی خوښ، خو چې یو خبرې بل حل نه سبکه یو طلاق ورکې. نو دې دومره بد نظر نه کته په کار زموږ د معاشره کې طلاق سم یو دغه تی جوړ کړي. حالانکه بعض حدیثونو کې ګوره وعید راغلی دا غسړي د پاره او سزا بیان شوی دا غسړي د پاره چې د خزه بد اخلاق او د طلاقینه. نو خزه طلاق اول په دې حالاتو کې چې بل حل نه یا خزه د خاون سره نه د خوشاله یا خاون د خزه سره نه د خوشاله جون مخ کې نزي الله طلاق دورګي. طلاق نمبر به د سوچ خلک کې اکثر وې دا خزه بسکي او دا واړه بسکي. سید اجرا خبر عزت راځي خدای تعالی وي یغني الله كل من ساعته. الله به هر یو باندې رحم کوي، رزق د الله په لاس کې. وكان الله واسعا حكيما او دي الله فراخ فزل ولا حكمة ولا ولله ما في السماوات وما في الارض او خاص د الله د پاره هغه سدي چې په اسمانونو کې دي او هغه چې په ځمکه کې دي. ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم او یقینا منګه وصیت کړه او کسانو ته چې ورکړې شوی د ورته کتاب مخکستا سنا او تاسو ته ان اتقوا الله چې ویریږي د الله نه. دا خبره ساتي تقوا دا وصیت او نصیحت الله ټول مخلوقاتو ته کړي. وشتاسو نمخ کې الله ویل کتاب ثم ویل چې بزن کې تقوا پیدا کړي. تقوا یو چت نعمت الله سبحانه وتعالى په من کې پیدا کړي. او دې باره کې موږ تفصیلی خبرې په عامو درسونو کې کړي. وَإِن تَكْفُرُوا او کچر د تاسو کفر کوي فإن لله ما في السماوات وما في الأرض یقینا خاص د الله د پاره غسدي چې بسمانونو کې دي او غسدي چې بزمکه کې دي. وكان الله غنيا حميدا او دی الله به حاجت استایل شوی. ولله ما في السماوات وما في الارض او خاص د الله په اختیار کې دی هغه چې بسمانونو کې دي او هغه چې بزمکه کې دي. وكفى بالله وكيلا او کافی دی الله کار جوړونکې. دا خبر الله بیا وکړه دې لپاره چې انسانانو ګوره پوه شي چې تاسو عبادت مال فائدہ نه راکړي او تاسو نافرمانی او ګناونه مال نقصان نه راکړي. اباس خلک چې د بندګیو کې الله خکارو کې لکه ته چې د الله باندې احسان کړي. نظمنګ د دې د اوس موږ دلته نه شو دي درس ته د دې ګوره الله ته هیڅ فائدہ نشته او نه الله ته ضرورت شته. ګوره چې موږ دلته نه شو دې لپاره نه شو چې موږ ته فائدہ ملو شي او موږ ته جنت ملو شي. حدیث کی درجه حدیث قدسی دی رسول سمو الله وی چې د آدم بچو کته سو ټول د آدم علیه السلام نو الاخرنی کس پر ټول تقوا دار شي ما زاد ذلك في ملکی شیئا نظام بچی کی بسډیر نشي. او کته سو ټول بی دین شي زما خبره نه مني الله زما بچی کی څه کمې نه راځي.
نو دا خکر فائدہ مونږ ته ملوي د بد کار ګناونه مونږ ته د ګناونو نقصان مونږ ته ملوي الله ته نه فائدہ شته او نه نور د نقصان شته